د طالبانو یو چارواکي په اختر خبري اژانس ته ویلي دي چې د لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې به اختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت قانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي دي چې د دودیزې لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسیون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون مشري هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې ده چې ټول افغانان په تېره بیا بانفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګنده نه ده چې د ښاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جلاوطنۍ ته اړ شوي دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایرې دا مهمه بولي، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دا ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي. نوموړی وایي چې دوی په لومړیو کې د لوی جرګې دایرولو ته زړه نه ښه کوه او حتی د لوی جرګې نوم ته به یې ارزښت نه ورکوه، خو کله چې دوی د بهرنیو او کور دننه فشارونه ولیدل نو د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مجبوره شول چې لویه جرګه جوړه کړي. خو لا معلومه نه ده چې دا جرګه به څه شکل لري او کوم اشخاص به پکې راټول شي. طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون پر جوړولو تېرې کړي، خو په پای کې بیا اعلان وکړ چې دوی له هیواده وتلو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي، په امن کې واوسي، خو هیڅ دولتي چوکۍ به ورنه کړل شي. له تاسو مننه کوم چې دا هر څه مو په ویډیو کې ولیدل. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ نورې ویډیوګانې هم په څو ساعتونو کې به نشر شي. په تمه.